دی صورت مبارک تا صورت اعراف وائی او اعراف دا دی یوزے نوم دا چې د جنت او د جهنم په منځ کې یوزے دا هغې ته اعراف ویلی شي. علماء کرام فرمائی چې په دې اعراف کې به هغه خلق وي چې د هغه نیکیانې او د هغه بدیانې برابر وي، یعنی نیکیانې په بدو نه وي زیاتې او بدیانې په نیکو باندې نه وي زیاتې، بلکې نیکیانې او بدیانې برابر وي. نو هغه خلق په دې اعراف مقام کې اوسیږي. نو د دې صورت مبارک نوم صورت اعراف کې ښودلی شو چې د هغې خلقو بیان الله پاک جل جلاله پکې کړی ده. لیکن بالآخر بو الله پاک جل جلاله په خپل فضل سره دغه د اعراف والام جنت ته بوځي، خو لیکن اول کې بو دا داسې مقام کې وي چې نه به جنت وي او نه به جهنم وي. د جنت او د جهنم په منځ کې یو مقام د چې هغې ته اعراف ویلی شي. نو دغه مسلمان چې د هغه نیکیانې او بدیانې برابر وي، نو دغه انسانان به په اعراف مقام کې پراته وي. او دا صورت مبارک دا صورت مبارک د دې په اول کې مکه مکرمه کې دا صورت مبارک نازل شوی ده. مکی صورت ته ده، یعنی مکه مکرمه کې نازل شوی ده. او د دې نه دا 29 صورتونه قرآن شریف کې داسې دي چې د هغې په اول کې الله پاک جل جلاله حروف مقطعات ذکر کړي دي. هغه حروف چې د هغې په معنا باندې الله پاک جل جلاله ښه پوهیږي. او یا د امام قاضي بیضاوي رحمه الله وینا ده چې دا حروف د الله پاک جل جلاله او د هغه د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې د راز و نیاز خبرې دي. نو دې صورت مبارک کې الله پاک جل شانه اول د حروف مقطعاتو هغه حروف راوړل د پاره د دې کو یو انسان ځان ته هر څومره عالم ووایي، خو لیکن چې دا شروع کی نو دا به وایي چې ګورې زه په دې باندې نه پوهېږم. په دې باندې الله پاک جل جلاله ښه پوهېږي. او یا د هغه مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په منځ کې د خدای پاک جل شانه او د هغه د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې د راز و نیاز خبرې دي، یعنی بل څوک پې نه پوهېږي. او څوک علماء کرام توجیحات کوي چې الف معنا الله، الف معنا، او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای وی دا د الله پاک جل جلاله مبارک نمونه دي چې دا کم حروف مقطعات د صورتونو په سرونو کې ذکر شوي دي، نو دا د الله پاک جل شانه مبارک نمونه دي. او چا دا ویلی دي د الف نه مراد الله جل جلاله ده، چې دا د الله پاک جل شانه ذاتی نوم ده. او د لام نه مراد لطیف، چې دا د الله پاک جل جلاله مبارک صفتی نوم ده. او دا میم نه مراد مالک او مقتدر، چې د الله پاک جل جلاله د ټول جهان هغه څه شی د هغه مالک ته، او د ورځې د جزا مالک ته، یعنی د دواړو جهانونو قدرت د الله پاک جل شانه په ذات سره ده، او الله پاک جل جلاله د هغې مالک ته. او چا دا ویلی دي چې د صوات نه مراد صبور، د خدای پاک جل شانه مبارک نوم ده صبور. نو لہذا دا الله پاک جل جلاله
د سورتونو په اول کې ذکر کوي د پاره د دې چې بنده د خپل لا علمي اظهار وکړي چې ګورې زه په څه باندې نه پوهېږم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایي چې دا مې یو کتاب نازل کړی د تا ته فلا یکن فی صدرک حرج منه، پس تا سینه مبارکه دی د دې په باره کې ګورې په دې کې تنګي را نشي. ولې ځکه قرآن پاک چې کومه زمانه کې نازلېدلو نو په هغه وخت کې په سرزمین عرب باندې دا کافران موجودو. پیغمبر علیه السلام مبارک د توحید مسله بیان کا، د قیامت مسله بیان کا، لیکن منکران خلق موجودو کنا. نو پیغمبر علیه السلام مبارک تا الله پاک جل شانه او فرمایل چې سینه مبارک دې ګوره تنگ نه کی. ولی دا قرآن پاک می تا تنازل کړی دا لتنذر به و ذکر، چې ته پر قرآن پاک سره خلق او یروي او دا نصیحت ته د مؤمنانو د پاره. دا قرآن پاک دا نصیحت ته د مؤمنانو د پاره، لہذا ته پر قرآن پاک سره خلق اډار کا او په دې سره نصیحت وکړه مؤمنانو ته، ځکه مؤمنان د قرآن پاک نه نصیحت قبلوي. او پیغمبر علیه السلام مبارک ته او ما او تا ته دا حکم ده چې ګورې تاسو د دې قرآن پاک تابعداري وکئ. د الله پاک جل جلاله د طرف نه تاسو ته راغلی ده او د دې نه علاوه ګورې د بل چا یعنی نور کارسازان ګورې جوړ نه کوي. یعنی د الله پاک جل جلاله کتاب هغه ستاسو د رهنمایۍ دپاره دی، د دې نه علاوه ګورې د بل کتاب نه رهنمایي وانخلئ، بلکې هغه کتاب چې کم مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک تاسو ته بیانوي نو د دغه کتاب نه رهنمایي واخلئ او د دې نه علاوه ګورئ بل چا پسې نورو خلقو پسې او نورو کارسازانو پسې لاړ نشئ. قلیلا ما تذکرون، الله پاک جل جلاله فرمایي ډیر کم هغه دي چې تاسو نصیحت قبلوئ. کم خلق دنیا کې ګورئ نیکان خلق کم دي رونو په نسبت د بدانو باندې. نیکان او هغه خلق چې کم نصیحت قبلوي نو الله پاک جل جلاله فرمایي هغه ډیر کم دي چې نصیحت په تاسو کې قبلوي. معنا څه؟ تاسو کې ګورئ بدان خلق ډیر دي په نسبت د نیکانو. نو لہذا دی قرآن پاک او دی آیاتون مبارکو کې الله پاک جل شانه د قرآن پاک په باره کې بیان فرمایي چې دا مې پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي چې دا مې تا ته نازل کړی ده او ته په دې باندې خلق اډار کا او په دې باندې خلق او یروه او دا نصیحت ته د مؤمنانو لپاره. لیکن چا چې منلی ده نو هغوی دپاره نصیحت ته، او چې چا نه ده منلی الله پاک جل شانه بو انشاءالله نور آیاتونو کې به راشي فرمایي چې ګورې بیا مې ډېر خلک تباه کړي دي. یعنی چې چا قرآن پاک د ځان دپاره مشعل راه نه ده ګرځولی، قرآن پاک نه ده منلی، د پیغمبر مبارک تعلیمات نه دي منلی، الله پاک جل شانه فرمایي ډېر قریې مې ګورې بیا هلاکې کړي دي. او داسې حالت کې به پې بیا عذاب راغو چې یا به د شپې اودو پراتو او یا به د قیلولې په ټیم کې غرمې کې به قیلوله کوله او ناڅاپه به پې بیا زما عذاب راغو او دغه وخت کې به یې څه چغه ویله دا به وې انا کنا ظالمین، دا به وې چې یا الله مونږ ګورې خپله ظلم کړی ده، دا عذاب چې په مونږ راغو نه دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. نو لہذا که څوک د قرآن پاک تابعداري ونه کړي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري ونه کړي قسم د داسې تباهۍ سره به مخ شي. نو لہذا د الله پاک جل شانه د طرف نه چې کم کتاب
نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک ترغله د پاغه باندې عمل وکي او دغه تابعداري وکي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. مالته دا حروف مقطعات دي. اصل کې مقطع معنا قطع جدا جدا کټ کټ. نو ګوره دا ځان له ویلې شي الف لام میم صاد. ځان له ویلې شي کنه. د دې په معنا باندې الله پاک جل جلاله خپويږي. یا امام قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا د الله پاک جل جلاله په منځ کې او د هغه مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې دراز و نیاز خبرې دی. کتاب دا یو کتاب دی انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته فلا یکن فی صدرک پس ندی کیگی پیغمبر علیہ السلام مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی پسینہ مبارک استا کی حرجن تنگی منہ ددینا لتنذرا دا پارا ددی منازل کرے دا چتور ڈار کی بھی پر قرآن کریم سلام و ذکرہ للمؤمنین او دا نصیحت دا مومنانو دا پارا اتبعو تابداریو کئیما دا اغی مبارک کتاب انزل الیکم چنادل کلشوی دے تاسو تا من ربکم دا طرف دا رب جل جلالہ استاسونا ولا تتبعو من دونه اولیاء او تاسو تابداری مکوی سوا دا اللہ پاک جل جلالہ نا سوا اولیاء دا نورو کارسازانو قلیلا ما تذکرون لیکن کم آغا چه تاسو نصیحت قبل وین آغا دیر کم دیده کیا.